په یو ځای کې مې یوه خبره ولوستله چې تاسو باور وکئ زما دا فکر زما دا سوچ را بدل ک. دومره ګټوره او دومره قیمتي خبره وه چې ما ته دومره انرژي راکړه چې زه به هیڅ وخت کې هم مایوسه او خفه نشم. هغه ګټوره قیمتي خبره تاسو سره هم شریکول غواړم. زه یقین لرم چې تاسو ته به هم ډیره ګټوره تمامه سي او هیڅ وخت کې به هم په ژوند کې مایوسه او ناهیلي نشئ. هغه خبره دا ده چې وایي که چیرته ته په خپل ژوند کې یو ځل هم کامیاب شي نو د دې کامیابی خوند او د دې کامیابی هغه خوشحالي دومره زیاته وي چې ته ورباندې د 100 کلونو غمونه او دردونه هم هیرولی شي. یعنی انسان ده کنه چې دی په دې دنیا کې ژوند کوي نو ډیر کرته یو انسان کاروبارونه شروع کی یو غواړي چې پرمختګ وکړي او دی راوغورځي دی ناکام شي بار دا ناکامیږي. خو دا خبره دا وایي چې که چیرته ته په یو ځل باندې هم راپورته شوې په یو ځل باندې هم ته په پښو باندې ودرېدلې په یو ځل باندې هم ته کامیاب شي نو بیا به ته دومره خوشحاله شي چې هغه 100 وارې هم ته ناکام شوی که نه هغه به دې ټول هیر شي. هغه دردونه لانجې مصیبتونه او خفګانونه هغه ټول به درنه هیر شي. دا ډیره قیمتي خبره ده. سبحان الله. ما هم په خپل ژوند کې ډیر کاروبارونه کړي دي خو متاسفانه ټولو کې ناکام شوی. دا ځل مې الحمدلله اشرف ښوونځی جوړ کړی ده چې تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاره کیږي. په دې کې ماشاءالله تاسو ماشومان وینئ ګلالي ماشومان له موږ سره ډیرو ماشومانو الحمدلله سکال نوملیکنه کړې ده. موږ په خپله باندې د رخصتي په وخت کې راوځو ودرېږو هلته ربړ اچوو تر څو ماشومان کوم خطر سره مخامخ نشي او الحمدلله په ډیره ښه طریقه باندې موږ د دوی ارزونه او ارزیابي کوو. هر یو ماشوم ماته الحمدلله معلوم ده. د هر یو ماشوم استعداد ماته الحمدلله معلوم ده چې دا ماشوم سبق وایي کې نه وایي دا ماشوم ضعیفه ده که تکړه ده. نو زما هیله او امید انشاءالله دا ده چې په دغه کار کې به زه الحمدلله کامیابه کیږم انشاءالله او سږ کال به موږ انشاءالله ډیر ښه کال ولرو. اشرف ښوونځی په بنیسار کې ده. دلته موږ ماشومانو ته دا ښیو چې ماشومان باید په آینده کې په خپله خوښه ښه مسلمانان واوسیږي. یعنی پرته له دې چې یو څوک دوی مجبوره کی پرته له دې چې دوی ته څوک امر وکړي دوی باید په خپله خوښه ښه مسلمانان وي. په خپله خوښه باید دوی دروغ ونه وایي په خپله خوښه باید دوی غلا ونه کړي په خپله خوښه باید دوی دوکهبازان نه وي ښه مسلمانان وي صداقت باید دوی ولري امانتداره باید واوسیږي په خپله خوښه په خپل احساس په خپل فکر باید دوی منځ وکړي او چاته ضرر ونه رسوي. د دې ترڅنګ دا چې موږ زموږ ستاسو په دې دنیا کې ژوند ده نو دا هم ماشومانو ته ښیو چې دوی باید یو کار وکړي یو حلاله روزي ځان ته وګټي او چاته باید محتاجه ونه اوسیږي. نو زه یقین لرم که زه په دې خپل کار کې انشاءالله دا ځل کامیاب شم او کامیابېږم به انشاءالله نو زه به دومره خوشحاله شم چې زما هغه د کلونو دردونه او تکلیفونه او هر څه به انشاءالله ورسره هیریږي. د دې ویډیو هدف دا چې یو خو مکتب ته یو څه اعلان وشي او بل هدف دا و چې تاسو هم مایوسه کیږئ مه تاسو هم غمجن کیږئ مه تاسو هم داسې مه کوئ چې یو ځل په یو ډګر کې ناکامه شئ بس کرا کښېنئ او مایوسه شئ او وغورځېږئ. نه بیا راپورته شئ بیا هله ځله وکئ. د دنیا له ماهرو او له پوهو او له سرمایهدارو راننو خلکو څخه دا پوښتنه شوې ده چې کوم وخت کې تاسو غریبانان وئ کوم وخت کې تاسو بېوسه او محتاجه وئ اوس چې مالداره شوي دغه حالت اوس در یادېږي هغوی وایي چې نه موږ نه هغه هر څه هیر شوي دي. نو لرې نه ده چې انشاءالله دا غمونه او دردونه او دا سختیانې ټولې هیرې شي او انشاءالله زموږ ستاسو په ژوند کې ډیر یو ښه مثبت بدلون راشي. بریالي او خوشحاله اوسیږئ.